سورہ بقرہ اتم رکوع وشپیتم او آتشپیتم نمبر آیاتی کریمہ دے 67 او 68 نمبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب صل وسلم على حبيبك دائما أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. وإذ قال او په هغه وخت کې چې ویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته ان الله یأمرکم چې یقینا الله سبحانه وتعالی تاسو ته حکم کوي ان تذبحوا دا چې تاسو ذبح کوي حلال کوي یو غوا ان تذبحوا چې دا ذبح کوي حلال کوي بقره یو غوا. قالوا ندوی یهودیانو بنی اسرائیل ویل اتتخذنا هزوا آیت اے موسی علیہ السلام ته په مونږ پورې ټوکې کوي مسخرې کوي خندا کوي. قال موسی علیہ السلام ویل اعوذ بالله ز پناه نیسم د الله سبحانه وتعالی په ذات سره ان اكون من الجاهلین دا چې ز شم د جاهلانو نه ز ټوکې ټکارې نه کوم د پیغمبر د شان سره د نبوت د شان سره خنداګانې کول مسخرې کول دا مناسب او شایان شان نه دي. نو کله چې دې ته دا پته ولګېده چې دا خبره خو یقیني ده موسی علیه السلام یا رب کریم عزم کړی د غوا د ذبح کولو نو بیا دوی پوښتنه شروع کړه. قالو نو وویل بني اسرائیل ادع لنا وغواړه زمونږ د پاره ربک د خپل رب نه یا ادع لنا دعا وکړه زمونږ د پاره ربک د خپل رب نه. ته کومې خبرې د دې خبرې یبین لنا چې بیان کې زمونږ د پاره واضحه کې زمونږ د پاره ماهی چې دا غوا به څنګه وي. دیږي کې د ماهی نه مراد او مقصد چې د غوا عمر معلومول دي د غوا د عمر تعین کول دي ځکه چې د غواګانو عمرونو کې تفاوت وي ځنې وړي وي ځنې غټي وي ځنې پخې وي درمیانه عمر والا وي د کوم عمر غوا. قال نو موسی علیہ السلام ورته فرمایل انه یقول یقینا هغه فرمای یعنی الله سبحانه وتعالی فرمای انها بقره چې یو غوا ده لا فارض چې نه ډیره بوډۍ ده ولا بکر او نه ډیره واړه ده. نو واړه چې وي زمونږ پښتانه ورته سخی وایي سخی او چې غټه وي پخه وي هغې ته غوا وي او چې د دواړو تر منځ وي نو هغې ته سخوندر وي. دا به نه د کم عمر والا وي سخی او نه به د پوخ عمر والا وي چې غټه غوا وي پخه بلکې درمیانه عمر والا به وي چې هغې ته ویل کېږي سخوندر. عوان بین ذالک ځوانه به وي
د دوانو عمرونو تر منځ به وي چې نه به ډېره وړه وي سخی او نه به ډېره پخه عمر والی پوخ عمر والی بلکې درمیانه سوانه به وي. فافعلوا ما تؤمرون بس د کم کار چې تاسو ته حکم کیږي هغه پوره کوي. فافعلوا وکئ ما هغه کار تؤمرون د کم چې تاسو ته حکم در کولې کیږي. دی آیاتونو مبارکو کې الله سبحانه و تعالی یو واقعي تذکره کوي، اشاره کوي چې په بنی اسرائیلو کې دا واقعه شوې وه. د واقعي ابتدا او شروع هغه د قرآن کریم دی آیات کې دا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا رستو انشاءاللہ العزیز هغه راتلون کې دا او پای کې دا خبره موجوده ده. په نهم رکوع کې به 22 نمبر آیات کې شته دی دغه د واقعي د دې واقعي شروع او سرنامه دغه ځای دی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا دا داسې وشو چې د موسی علیه السلام په دور کې عهد کې یو کسو چې د هغه عامل نوم و مالدار سړی و. نو دوه اقوال دي د مفسرینو دی کې. یو قول دا دی چې د دې عامل لور وه او د عامل یو وراره و هغه ته نه رشته وغوښته خو ورې نه که. د عامل دغه وراره راولګېدو او دا خپل ترې ووجلو او بیا یې یوړو یو دویم کلي ته دویم محلې ته او د هغې په درمن کې او ډاګه کې وغورځولو او بیا یې دعوا په دغه قوم باندې وکړه. دویم قول هغه دا دی چې دا عامل یو مالدار سړی و، دولتمن سړی و، شتمن سړی و او د ده وراره یا د تره زامن هغه موجود و او دله الله عمر هم ډېر ورکړی و، مړ کېدو خو نه عمر یې ډېر و او د ده نور وارثان بچیان مچیان نور وارثان یې داسې نه و زامن وروڼه. په دغه د تره زامنو راولګېدلو دی یې ووجلو او د ده لاش هغه یو بل کلي ته یوړو هلته یې وغورځولو او د هغې نه بعد بیا په هغې باندې یې دعوه وکړه. هغې قسمونه قرآنونه مطلب هغه وخت سره چې څه د هغه وخت د انکار حالت و هغې ټول وکړه. حضرت موسی علیه السلام ته راغه معامله پیچیده شوه، یو وایي ما نه دی کړی بل وایي ما نه دی کړی. حضرت موسی علیه السلام ته راغه بني اسرائیل چې ډېر عظیمه فتنه کې واقع شوي یو او ته د رب کریم نه سوال وکړه چې دا مسله زمونږ اواره کی. موسی علیه السلام رب کریم ته لاس پورته کړ یا الله دا مسله دې نه فتنه جوړیږي، رب کریم دا مسله د دوی حل کا. رب کریم ورته د غوا د ذبح کولو حکم وکړو. اوس پوښتنه د قاتل پوښتنه کیږي چې قاتل مونږ ته وښیه چې کوم قاتل دی چې دا فتنه ختم شي. او موسی علیه السلام د الله په حکم سره ورته غوا حلاله که د غوا د حلالولو حکمت څه دی؟ رب کریم په دې باندې ښه پوه دی، خبردار ذات دی. خو به هر کیف چونکې د بني اسرائیلو د غوا سره محبت و، د غوا او د سخي عبادت یې کړی و او دې نه وړاندې هم د دوی د غوا سره محبت و. د قبطیانو سره دوی آموخته شوي وو. نو الله جل شانه دوی چې د غوا د ذبح کولو حکم وکړو دا غرض او مقصد و چې د دوی د زړونو نه د غوا محبت ختم شي. دوی موسی علیه السلام ته العیاذ بالله راغه ورته کېناسته چې موسی علیه السلام مونږ پوښتنه د نه قاتل کوو ته مونږ ته چې غوا ذبح که. العیاذ بالله ته په مونږ پورې خنداګانې کې او ټوکې کې او مسخرې را پورې کې. موسی علیه السلام ورته فرمایي د خدای بندگانو کم بختو زه د الله پیغمبر یم
او د پیغمبر د شان سره ټوکی او مسخره او خنداګانې کول مناسب نه دي. لہذا زه مسخرې خنداګانې او ټوکی در پورې نه کومه، بلکې دا د رب کریم د طرف نه حکم را نازل شوی دی. تاسو ویل سوالات د الله نه وکړه، نو مونږه ما د رب کریم نه سوال وکړو. اوس د رب کریم د طرف نه دا فرمان جاری شوی دی چې غوا ذبح کوي. دوی نه بعد چې دوی ته پته ولګېده چې حضرت موسی علیه السلام خبره د عزم کړې ده، یعنی الله جل شانه د غوا د ذبح کولو اراده لري او عزم یې کړی د الله جل شانه حکم دی. نو دوی راغه بیا او موسی علیه السلام ته کېناسته چې جی اوس څنګه غوا ذبح کو؟ وړه غوا وي، کم عمر والا سخی وي، درمیانه عمر والا وي، پوخ عمر والا وي، څنګه غوا ذبح کو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای که بنی اسرائیلو په ځان باندې سختی نه وی کړي او هر قسم غوا ذبح کړي وي او ډیر دوی پکې اون شنیش نه وی کړي، ډیر پوښتنه سوالونه کړي نه وي او د سرنګ او سو عمر والا غوا ذبح کړي وي، د دوی چې کوم مسله وا رب کریم دا ور باندې حل کړي وي، ختم کړي به وي، قاتل به معلوم شوی وي. لہذا دوی په ځان باندې سختی وکړه، رب کریم ور سره د سختۍ معامله وکړه چې دوی به څومره پوښتنې کولې عمر به ورته خبره سختې ده، رستو به انشاءالله د دوی پوښتنې هم راشي. بهر کیف موسی علیه السلام ورته وفرمیل چې ښه واورئ، کله چې دوی راغ ورته چې د دې غوا د عمر متعلق پوښتنه ترې وکړه چې موږ ته د غوا د عمر متعلق خبر راکړی شي چې دا به د څومره عمر غوا وي. نو موسی علیه السلام ورته وفرمیل چې دا غوا بقره دا په د عربی ژبې لفظ دی او د بقرې خپل لغوي معنی ده اړول کروندې، چونکې په دې غواګانو باندې به خلکو کروندې کولې نو ځکه ورته بقر ویل کېږي. نو د بقر لغوي معنی ده ځمکه سیرل او اړول، ځمکه سیرل او اړول. بس موسی علیه السلام ورته وفرمیل چې ای خلکو چې د غوا د عمر متعلق پوښتنه کول غواړئ نو واورئ، دا غوا به نه د ډیر عمر والی فارض هغه عمر غوا ته ویل کېږي چې هغه د ډیر عمر والی وي، او دغه رنګې دویم ځای کې چې کوم الله جل شانه فرمایي ولا بکر او نه به ډیره وړه وي. زمونږ پښتانه ورته چې کوم دی سخی وایي، سخی نه به ډیره بوډۍ وي او نه به ډیره وړه وي چې مونږ ورته سخی وایو، بلکې عوان بین ذالک ځوانه یا درمیانه عمر چې ورته عوان خپله معنی ده درمیانه، یعنی درمیانه عمر والا به وي او هغه زمونږ پښتانه زمونږ خلک ورته سخوندر وایي. نو دا به سخوندر وي، نه به د ډیر عمر والا وي نه به د کم عمر والا وي، درمیانه به وي. اوس چې تاسو ته عمر وښودلی شو ای قومه زی یو داسې غوا راولئ، سخوندر راولئ او دا ذبح کوي، او د ذبح کېدو نه بعد به رب کریم تاسو ته فرمان جاری کی چې څه ورسره کول وي، ستاسو مسله به ورباندې حل شي. لیکن دوی بنی اسرائیلو د موسی علیه السلام په دې خبره باندې اکتفا اونکا او مزید نور سوالونه او دا رنګ پوښتنې شروع کی، به د رب کریم د طرف نه هم ورسره د سختۍ معامله شروع شو. راځو یو ځل ورته بیا ګورو. و اذ په هغه وخت کې او هر کله قال چې اویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته ان الله چې بشک الله سبحانه و تعالی یامرکم تاسو ته حکم کوي ان تذبحوا بقره، دا چې تاسو یو غوا ذبح کوي حلال کوي، تاسو ته کوم شي حکم کوي؟ د یو غوا د حلالولو د ذبح کولو حکم درته کوي. قالو نو دوی اویل اتتخذنا هزوا، آیا ته مونږ پورې خنداګانې کې، ته په مونږ پورې مسخرې کې، ته په مونږ پورې ټوکې کې.
قال نو موسی علیہ السلام ورته فرمایل اعوذ بالله زپنا نسم د الله سبحانه و تعالی په ذات سره ان اكون من الجاهلین دا چې زشم د جاهلانو نه د بیوقوفانو نه د ناپوهو خلکو نه زپنا نسم د الله په ذات سره چې زه د ناپوهو خلکو نه وشمارل شم. قالوا ادع لنا ندوی يهوديانو د موسی علیه السلام قوم ویل ادع لنا او غواړه زمونږ د پاره یا دعا وکړه زمونږ د پاره ربک د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کې زمونږ د پاره ښکارا کې زمونږ د پاره واضحه کې زمونږ د پاره ما هی چې دا غوابه سمر عمر څنګه بوي یعنی د سمر عمر والا بوي ما هی چې دا بسنګ وي یعنی د دې عمر به سمر وي. قال موسی علیہ السلام ورته او فرمایل انه یقول چې یقینا د الله سبحانه و تعالی فرمای انها بقره یقینا دا یو غوا ده لا فارض چې نه ډیره بوډۍ ده نه به بوډۍ وي ولا بکرن او نه به وړوي څخه اوانم بین ذلک د دوانو عمرونو تر منځ به وي ځوانه به وي سخوندر بوي. ففعلوا ما تؤمرون پس تاسو وکي هغه کار د کم چې درته حکم کولې کیږي هغه کار سرته ورسوي د کم کار د کولو چې تاسو ته حکم شوی دی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا القوه المتين يا ارحم المساكين یا الہ العالمین د قران کریم د در زمون په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. کریم مالک رحیم مالک اخلاص ورکه پیدا کړي. الہ العالمین قران کریم زمون د پاره دستور حیات وګرځي. د قران کریم تعلیمات زمون د ټولو په ژوندۍ کې راولي. کریم مالک حاضر مجمع او کمزې پورې سمره اوریدونکو وی اوري. کریم مالک ټولو مشکلات آسان کړي. ټولو شرعي حاجتونه پوره کړي. الہ العالمین د چا کورونه آباد نی پنه کورشتو باندې کورونه آباد کړي. چا کورونه آباد د اولاد د نعمت نه محروم دي. کریم مالک نیک عمل صالح اولاد سره موږ ته ورنصیب کړي. د چا اولاد شته رب کریم زموږ د اولاد سره نیک عمل صالحه کې په دنیا کې مر باندې سترګي یخي په آخرت کې مر باندې سترګي یخي. د چا روزګار نشته کریم مالک با برکت او حلال روزګار ورته ورنصیب کې سره زموږ د چا روزګار شته د با برکت ورته وګرځي. کریم مالک رحیم مالک زموږ د نارینه او زنانو او مشرانو کشرانو عام او خاص په سرونو باندې په دنیا او آخرت کې د حیا صدر راوځي. د بے حیا د بے شرمۍ او د بے سترۍ د ژوندۍ نم بچ کی. کریم مالک رحیم مالک دین نه پوهتا دین په سره زموږ نصیب کی. د دین په هان ته په دین باندې سره زموږ عمل آسان کی. عمل کوونکو ته الله زموږ سره اخلاص نصیب کو. د اخلاص حفاظت وکي. رب کریم کله کو کامل ایمان نصیب کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه برحمتک یا ارحم الراحمین.